د خوست ولایت د شهید مسرور کریکټ په لوبغاړي کې د خوست، پکتیا او لوګر ولایتونو د کریکټ شل اوریزو سیالۍ پیل. په خوست ولایت کې د کریکټ بورډ ولایتي مسؤل یا د سیالۍ مهمه یادوي او زیاتوي چې د سیالۍ بعد 3 ورځې دوام کوي. نوموړی وایي چې په دغه سیالیو کې به د کورنۍ کریکټ لپاره لوبغاړي لا ښه وروزل شي. د په خبره هڅه یې دا ده چې دغه ولایت د کریکټ لوبغاړو لپاره په نور ولایتونو ته هم د سیالیو زمینه برابر کړي. د افغانستان کریکټ بورډ د خوست کریکټ ادارې کلنۍ پلان یو برخه ده. د لوګر، خوست، پکتیا لوبډلې پکې شتون لري. د شل ورځې لوبې دي. دغه لوبې مو د کلنۍ پلان برخه ګرځولې دي. نه یوازې دا لوبې دي، خوست کریکټ اداره د نورو ولایتو تم سفر لري او نورو ولایتو کې هم سفرونه ترسره کوي. د دغه لوبو نه مو هدف دغه دی چې ځوانانو ته د لوبو فرصتونه برابر شي او لوبو لپاره آماده شي تر څو راتلونکو کې د مخکې تګ لپاره مؤثر تمام شي. د یادو سیالیو لوبغاړي هم دا ډول سیالۍ مهمه بولي او وایي چې په دې سره به کورنۍ کرکټ لا وده وکړي. دوی د کرکټ بورډ څخه د ورته نورو سیالیو غوښتنه هم کوي. د ډول لوبو ته موږ د همیشه لپاره تیار باید اوسو، ځکه دا لوبې نه یوازې داسې موږ یې کوو بلکې دا لوبې کرکټ بورډ هم تعقیبوي چې د دې په مرسته موږ کولی سو د کرکټ په ډګر کې مخته راسو. دا لوبې که کرکټ بورډ تعقیبوي نو که دلته څوک ښه پرفارمنس کوي یا ښه ځلیږي هغه به د مخته تګ لپاره ښه چانس ترلاسه کړي. خوست کرکټ ادارې یو درې اړخیز سیریز چې د خوست، لوګر او پکتیا ترمنځ اوس روان دی، نو خصوصي سکتور او د ولایتي ادارې په ښځو په خوست کې کرکټ زیات په پرمختګ روان دی. د کرکټ بورډ هم غوښتنه ده چې دغه ډول لوبې نور هم زیاتې شي، لکه د ولایتونو ترمنځ ون ډے او 2 ډے او 3 ډے دغه شانتې لوبې ترسره شي چې لوبغاړي پکې مصروفه شي. د یادونې ده چې د خوست ولایت د شهید مسرور کرکټ په لوبغالي کې تر دې مخکې هم د بیلابیلو ولایتونو د کرکټ لوبډلو لپاره ورته سیالۍ ترسره شوي چې د کرکټ لوبغاړو لپاره اغیزناکې تمامې شوي دي.